السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې خبرې ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د لیکاینې مې تاسو ته پته لګېدلې وي چې یاره نننۍ ویډیو څنګه چې تاسو ته پته ده د علیشا مور چې کومه ده سونیا شا چې یاره څومره کنځل نورو ته کوي تاسو ته یقینا د دې کنځل به تاسو اورېدلي د دې سپکې سپورې خبرې به تاسو اورېدلي خو هغې چې کوم غلط کار کړی دی او چا پې چاپه لګولې ده مثال په توره به واخلو چې یاره چاپه او بربنډه یې ګرفتاره کړې ده. دغه ویډیو به سره شیر کوم هم چې یاره تاسو ته د دې د اصلیت پته ولګي دا چې به د سوشل میډیا دومره کنځل کوي دومره دغه کوي کله څوک کنځي کله څوک کنځي کله څه وایي مختلف قسمه خبرې کوي. ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره په ډسکرپشن کې د وټساپ نمبر به په دغه وټساپ نمبر باندې به دغه ویډیو زه لیږم هغه ملګرو ته چا چې دا پکار وي خو کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې که دغه ویډیو چاته موږ په یوټیوب اپلوډ کړو نو دغه ویډیو یوټیوب بیا نه مني. البته ډېرو ملګرو ته ما ووایي کومو ملګرو چې راسینډ کړي ده 2-3 ملګرو تقریبا راسینډ کړه او ورته مې ووایي چې یاره دا به هغه نه وي خو د شک په بنا باندې په خپله باندې مو ګورئ په کمنټس کې بیا ووایي یا په وټساپ باندې به بیا ماته ووایي چې یاره دا د دې ښځې ویډیو ده که نه ده. نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره دغه کومه ویډیو زه ستاسو سره شیر کوم په دغه ډسکرپشن کې چې کوم لاندې ډسکرپشن دی په هغې کې زما د وټساپ نمبر زه ورکوم په دغه وټساپ نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ هغه ملګرو ته به زه سینډ کوم. کیدای شي چې ډېرو ملګرو دا ویډیو کتلي هم وي ډېرو ملګرو به کتلي هم وي خو چې کومو ملګرو نه وي کتلي نو هغه ملګرو ته به زه سینډ کوم خو په دغې شرط باندې چې یاره دا ویډیو به نه فیسبوک ته اپلوډ کوي یا وغیره نور داسې څه په غلط طریقه باندې به استعمالي چې یاره مطلب دا نقصانات یې جوړ شي. صرف د دې اصلیت زه تاسو ته ښکاره کول غواړم چې یاره دا د 2 پیسو ښځه نه ده خو دا راپاسي کله څوک کنځي کله پلانکی کنځي کله جانبیب کنځي کله یو کنځي کله بل کنځي مختلف قسمه خبرې کوي. نو بس په دغه وټساپ ما سره رابطه وکړئ دا ویډیو چونکې د کتلو نه ده او ویډیو بالکل ما سره شته خو تاسو ته به ووایم چې یاره آیا دا ده که نه ده. نو د نیو ویډیو دپاره زه کوم دی زموږ چینل باچا ویشل سبسکرایب کړئ او بیا لکن ضرور پریس کړئ.